تازه او په زړه پورې خبر د احمد ولي هوتک مینوالو ته سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو که چېرته زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. احمد ولي هوتک بیرته لوبو ته راستنېږي. ټاکل شوي د افغانستان د ازادۍ مبارزې تکړه لوبغاړی احمد ولي هوتک تر یوه کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا سیالیو ته راووځي او د MMA په نوم د جال په یوه نړیواله لوبه کې سیالي وکړي. احمد ولي هوتک یو کال مخکې کابل کې د ناپېژانده وسلوالو له لوري ټپي کړل شو او بیا یې له هغه راوروسته په هېڅ سیالیو کې ګډون ونه کړ. احمد ولي هوتک د راتلونکي 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې په 15مه نیټه د روسي سیال میکس میل سره لوبېږي چې دغه لوبه به د روسیې هیواد په مسکو ښار کې ترسره شي. احمد ولي هوتک په همدې موخه نن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د روسي سیال په وړاندې لوبې ته به په امریکا او یا هم تایلنډ هیواد کې تمرینونه ترسره کړم. د هغه په خبره د یاد روسي لوبغاړي سره دا لوبه د فایټ نایټ له لوري ترتیب شوې ده او له هغه وروسته به د هوتک راتلونکي سیال د ASA سازمان له لوري وټاکل شي. احمد ولي هوتک تر دې مخکې 8 ځلې په جال کې آزاده لوبه ترسره کړې چې 7 ځلې یې بریا او 1 ځل یې ماته منلې ده. احمد ولي هوتک په جال کې دننه دا یوازینۍ ماته د تکړه روسي لوبغاړي کاناکوف څخه خوړلې وه. کاناکوف 13 میاشت بل افغان لوبغاړی باز محمد مبارز ته هم په یوه چلنجي لوبه کې ماته ورکړې وه. ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که چېرته زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو له تاسو څخه په خورا درنښت هیله کیږي چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ تل هڅه کوو ترڅو تاسو ته د سپورت او سیاست له ډګره تازه، دقیق او پر وخت خبرونه چمتو کړو.